هر کور مکتب د نن زده کړه د سبا ویاړ. السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالیو زده کوونکو ستړي مسئ. د دوهم ټولګي د ریاضي مضمون دېرشم لوسته ښه راغلاست. د نن ورځې د درس موضوع مو د مقامي ارزښت په مرسته سره عددونه په سم ترتیب کې ځای پر ځای کول دي. ګرانو زده کوونکو راځئ چې دا شمیرې په ترتیب سره ځای پر ځای کړو. ترتیب دا معنا چې کوچنی عدد اول لیکو، منځنی عدد وروسته لیکو او غټ عدد په آخر کې لیکو. عددونه په لاندې ډول دي: 482 356 او 599. د دې راکړل شوو عددونو د ترتیب کولو لپاره یې د تر ټولو غټې مرتبې عددونه ګورو. تاسې وینئ چې په دې عددونو کې تر ټولو غټه مرتبه یې سلیز ده او د لومړي عدد سلیز مرتبه 4، د دوهم عدد د سلیز مرتبه 3 او د دریم عدد هغې 5 ده. نو تر ټولو کوچنی عدد به اول ولیکو چې هغه 356 دی. وروسته به 482 ولیکو ځکه چې د سلیز خانه یې 4 ده. په پای کې به تر ټولو غټ عدد چې سلیز خانه یې 5 ده ولیکو په داسې ډول: 356 482 599. راځئ چې یو بل مثال هم حل کړو. عددونه یې داسې راکړي دي چې 615 890 او 425 عددونه به په ترتیب سره ولیکئ. راځئ چې ولیکو. د سلیز خانو عددونه به یې وګورو. د اول عدد سلیز خانه 6 ده، د دوهم عدد د سلیز خانه 8 ده او د دریم عدد د سلیز خانه 4 ده. تر ټولو کوچنی عدد هغه دی چې د سلیز خانه یې کوچنی وي. نو اول هغه کوچنی عدد لیکو. هغه کوچنی عدد په راکړل شوو عددونو کې 425 دی. وروسته دوهم غټ عدد چې 615 دی لیکو یې. په پای کې تر ټولو غټ عدد چې 890 دی لیکو یې. په لاندې ډول عددونه داسې ترتیبوو: 425 615 او 890. ګرانو زده کوونکو دا و زموږ د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به په افقي ډول د سلیزو یا سلګونو عددونو جمع کول زده کړو. په مخه مو ښه.